د ډېرو پیسو ته مه ګوره، دولت او موټر ته مه ګوره، خپله زندګي ته وګوره، همسایه ته وګوره چې هغه در ما کم لري، هغه شوټ دي په پښو، هغه په کور کې درې مریضان لري، زه خو مریضان نه لرم، شکر دې جوړ یم الحمدلله. په دې شکر ادا کړه. هېڅکله به چاته کږې سترګې مه اړوه، کږې سترګې مه اړوه. الله به درڅه خوشحاله وي. استغنا په دین کې ډېره سودې ده. هغه صحابه کرام چې دومره دولت یې نه درلوده، په یوه وار باندې دومره مسکینان سول چې د ماښام پر ګوله حیران. محمد رسول الله ما درته وویل چې د ټولو سالار دی، د ټولو عظیم شخصیت دی د مځکې پر سر. د ده په کور کې عایشه رضی الله عنها وایي زما دې په خدای قسم یې که په 40 ورځې زموږ په کور کې ورلګېدل. نو موږ د هغه علاوه کار نه ده، قناعت وکړه، په وچې ډوډۍ قناعت وکړه. ابو عبیده بن جراح په کټوري کې خشته ډوډۍ خوري، والي دي، ته په ترکاڼۍ ولاړ وخوره، څه پېښ نو ته بره ځان ته وراچه، ته اولاد وژنې، ته خودکشي کوې، ته خو ستا تاریخ وګوره، ته خودکشي به څه کوې؟ د لمونځ که خدای مړ کړي الله ووژلې خو ته به شهید، لیکن په تاریخ کې ورسره ثابت کړي څوک د وژل مړ شوی، دا د الله د لورې رزق دی. الله وایي زه یې ورکوم، زما په لاس کې دی، زما نه وغواړه، ادعوني استجب لکم. لهذا ځوانانو قناعت وکړئ، په کوم شي چې الله درکړی په هغه قناعت وکړئ. مه د چا مال ته سترګې اړوئ، مه غلا ته سترګې اړوئ، مه بې دوکې ته سترګې اړوئ، یوې خوا ته سترګې مه اړوئ. په خپل الله ورکړل شوي نعمت باندې شکر ادا کړئ. الله دې موږ ته قناعت را نصیب کړي. پروردګار عالم دې زموږ اخر خاتمه پر ایمان کړي. دې د فتنو دور دی. زه چې د حالات ګورم، قسم دې مې په خدای د باران د څاڅکو په شان راوړي. که ځان محفظه کېدل غواړي، دا د الله کور د هغه څه د حل لار. موږ جماعت ته اهتمام نه دی کړی. جماعت موږ په معمولي شي باندې پرېږدو. دا واورئ زموږ کتاب مسله راخیسته. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. ای انسانانو خپل ځان او بچیان د اوره وساتئ. مفسرین د دې لیکي چې کله یو سړی بچی اور ته روان وي، دا پلاره په دې اتفاق کوي چې زوی مور زه اور دی، زوی مور زه اور دی، زوی مور زه اور دی، ورغورځي ځان په اور ګډي دا بچی را د جهنم د اوره داسې خپل بچي وساتئ. کم ستا بچی چې د سهار لمونځ نه کوي، موږ تاسې وینو معاشره کې. ستا هغه بچی چې د سهار لمونځ نه کوي یا یې کوي د خپلې مېرمن پر پوړنې باندې کوي. ستا هغه بچی چې ماخستن دا په فسق او په فجور اخته یې د جماعت ځین تېر شوی، دا واوره بابا تا ته په دې کور کې زندګي روانه ده شرعاً. دا مسله ده. که ستا بچی د دې لارې نه اوړي، ته خو دومره غیرت لرې چې د الله د دین په خاطر باندې د دې قرابت نه تېرېږم ځم، بیا به وګوره ستا بچی لارې ته راځي که نه راځي. دا باباګانو ته وایم، دا شرعي مسله ده. یوه ورځ عذر دی، پروا نه لري، هلک دی ویده دی، بله ورځ بې غسل پرې اوښتي، پروا نه لري، درېیمه ورځ ولې ویده ولې په میاشتو مسجد ته نه راځي؟ دا د خدای کور نه دی؟ ته د دې دپاره نه یې پیدا شوی د عبادت دپاره؟ الله د دې پوښتنه ستاسو نه کوي؟ نبي علیه السلام نه وایي چې زه مؤذن ته هم اذان وکړه، اقامت والا ته هم اقامت وکړه، امام ته هم لمونځ ودرو، بیا راسم پسې پر دا کوره باندې چې کوم کسان بې عذره بې جماعته پاتې دي، د هغوی و کور ته ور واچوه. دا تا ته خوند ورکوي ستا کور ته ور ولېږي؟ په دې خبرو به نه سر خطا باس، په خدای دوه درې وارې مې ویل دي نو نیکۍ نو زه څه وکړم؟ نه 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 نه، داسې اور ته روان چې په اور ګډېږي، ته راګرځې په دغه خبرو قناعت کوې؟ د جهنم د اوره ولې په دې خبرو قناعت کوې؟ نه نه نه، بابا تا باندې لازم ده بچیان کښېنوه چې بچی در دنیا مو تېرم، در دولت مو تېرم، پیسې مه راکوئ، د لوږې دې مې خدای په دغه کور کې مړ کړي، خو د سهار جماعت غواړم. زما دې په خدای قسم که د سهار جماعت دائمي پاتې یو ورځ ورځ نه عذر دی، که دائمي پاتې که زما سیسه په کور کې شپه وسوه ځه مې ولاړ د هغه بچی به ستا پښو ته نه ځغلي. لږ غیرت هم وکړه، ولاکه خواسته غیسي او د اولاد بغیر انسان به خدای هر یو ډوډۍ درکړي. ستا به دا خیال چې د کوره ووتم ډوډۍ به څوک راکړي؟ ولاکه خواسته لږ غیرت پکار. دغه ستا بچی به ستا پښو ته راځغلي، بیا به یو نه دواړه موبایلان مې د سهار په الارم درولي، ستا د مخ به دې په صف کې ولاړ چې تا سره سترګو نه یې ورښکاره کړې، زه یې مه کوه خوله زیرې ورته ونیسه، هغه چې دا ښه لهذا دغه واقع د آخرت خیر دی، آخرت ژوند را روان دی، د دا زندګي پرېږده. په دې کې جماعت اهتمام وکړي. لمونځ هغه شی چې سړی د بدو کارو سره ګرځي، لمانځه اهتمام، د جامو اهتمام، د ښه زندګي او د ښه سیرت اهتمام. الله دې توفیق راکړي. خدای دې زموږ ځوانان پر اسلامي معاشره باندې برابر کړي. الله دې موږ ټوله برابر کړي. خدای دې پر دې خبرو د عمل توفیق راکړي. زما خبرې د خوند دپاره نه دي، دا زه درته وایم د هغه سړي د ورځ د قیامت په ورځ غاړې بندي چې زما خبرې اورېدلي او د عمل کوشش نه کړي. کوشش به هم کوي، یو دا دی خامخا عمل، کوشش د عمل چې وکړم بس کافي ده. دلته موږ د سا تېرېدۍ دپاره نه، زه داسې مریض یم
چې ما ته خبرې کینې ډاکټران ما ته وایي چې ته ډېرې خبرې مه کوه تا تاوان کوي لیکن زه بیا هم دلته راځم په یوه جمعه یا په دوو جمعو کې مقصد مې والله یې که بل دی چې دا خلک د خدای ولوري ته راسي نور په تس باندې وما علینا الا البلاغ حدیث وایي نبی علیه السلام پر موږ باندې خالي رسول دي نور اعمال یې پرتې دي کې کوي که نه کوي د قیامت په ورځ به د الله حضور ته زه په پر خلاف شاهدي راکړم چې خدایه خوله مې ورته وایي چې الله خوله مې ورته ستړی سم هغه کتابونه چې ما کتل هغه را خلاص و څه شي ورته ووایه عمل ته یې تیار دا به د قیامت په ورځ دغه ممبر زموږ څه شاهد دی هېڅ شی یوازې چا څه نه غواړم د دغه شي یوازې هم نه څه غواړم خالي د عمل یوازې څه غواړم د خدای د وګوري عمل دا زموږ ستاسو زندګي ده آخرت دی دا به حساب کتاب لري هر یو کوشش په یوه خبره چې عمل وکړي په لسو جمعو کې دې په لسو خبرو عمل وکړي د ډېره حده ولاړې سم دا برای خوند برای انعام درته راکړل یاره ډېر خوند یې وکړي یاره بس خدای دې د عمل توفیق راکړي نور چې ولاړم په خپله بې عمله یم داسې نه دي پکار الله دې موږ ټول ته د عمل توفیق راکړي پروردګار عالم دې موږ پر هدایت راوان کړي الله دې زموږ اولاد پر حقه لاره روان کړي د هدایت پر لاره دې الله سم کړي کوم چې خراب دي هغوی ته دې الله غیبي هدایت وکړي الله تبارک وتعالی دې موږ پر هدایت او مستقیمه لاره قایم او دایم وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین